السلام علیکم، زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کالی یم. ناظرین، زه دلته راغلی یم صوبایي اسمبلي مخامخ چې کوم دی د سیکرټریانو د لوکل ګورنمنټ سیکرټریان چې کوم دي د هغې احتجاج دی او د دې وجه څه ده، د څه وجې نه راغونډي، د دې باره کې د دې سره خبره کوو چې دوی څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. نوم هم څه دی جی؟ زما نیاز نوم دی، د شانګلې نه راغلی یم. شانګلې سره تعلق لرو، NCBC سیکرټریان لوکل ګورنمنټ. صحیح دی جی. دا څه ستاسو مطالبات دي چې د هغې په وجه سره تاسو راجمع او د کم علاقې نه راجمع؟ جی زمونږ بنیادي موږ ټول آل کې بي کې نه راغلي یو. زمونږ بنیادي مطالبات دا دي چې موږ له دیو 2 ټایر پارلمان جوړ کړل لکه 9 11 ته زمونږ زیات سیکرټری سری 4000 پلس چې دي کاغذ په 11 کې دي سپه 9 کې زمونږ بنیادي مطالبه را چې موږ د ټوټل 4000 سنسن پوسټونه راکړل شي، ټول له 14 ته پروموټ کړی شي. بل زمونږ د سکسان چې دي په ملکن ډیویژن کې خصوصا د CDLD او پروجیکټ او د هغې ملازمین راولي او زمونږ په دې کې ایډجسټ کوي. هغه موږ ته ډېره سنګینه مسله ده. موږ د مخې د پروموشن چې دی هغه د 3-4 کالو نه موږ ته یو بین لګېدلی دی. موږ د حکومت نه وخت نه برپور مطالبه کوو چې موږ ته دې زمونږ د مسلې زر تر زر حل کړی شي او موږ دې په نور احتجاج باندې مجبور نه کړي. هغه صرف ملکن کې ده که په نورو ډسټرکو او ډیویژنو کې؟ په ملکن کې ده او په نورو یو 4 ډسټرکو کې سره نور هم شته. خو لکه مطلب او دا غټه مسله زمونږ د 14 سکیل چې موږ ته راکړل شي. زمونږ سره استاد PDC استاد بچی کې برتی شو او سیکرټري په سات کې اوس موږ حق لا په 9 کې ناس یو هغه 16 ته 15 ته 14 ته پروموټ شي. دا زمونږ یو بنیادی مسله ده چې موږ د حل کړل شي. دا ټوټل په دې ګرمۍ په دې حالات کې مجبور شي دي چې دلته موږ راغلي یو او ډېر غټ مشکلات دي او ټوټل زمونږ برډ ډیت او ټوټل اکټیویټیز چې هغه بند دي او بلدیاتي نظام ته دې باندې غټ نقصان هم رسېدلی شي. ناظرین، دلته دا یو خبره ما نوٹ کړه، دلته احتجاجونه موږ ډېر زیات کور کوو. تاسو زموږ په چینل باندې ګورئ یم. دا واحد داسې احتجاج دی چې امبولانس له لاره ډېر په خوش اخلاقۍ سره ورکړی کېږي. یو روډ هم کولاو دی، دا بل طرف ته هم کولاو دی او چې دا کم روډ باندې دی احتجاج دی نو دې طرف هم چې کم دی دا روډ کمپلیټ نه دی بند کړی. دوی وایي څه مطالبه ده او دوی وایي چې یاره که دا ونه منلی شي نو د دې لای عمل تپوس کوو چې که دا مطالبات ستاسو ونه منلی شي مخکې لای عمل ستاسو څه دی؟ زمونږ مخکې دغه دا دی چې زمونږ به ټوټل که میاشت لګي که هفته لګي زمونږ به هر څه بني، نه به برت کېږي، نه به ډیت کېږي، نه به میرج کېږي، هر څه به زمونږ بني. لہذا زمونږ حکومت حتی دا درخواست دی چې زمونږ مطالبې دې زر ته زر ومنل شي او زمونږ پرې دغه کار وکړی شي. ځکه د 2018 نه زمونږ دا شی روان دی او یوه بانه او بله بانه، یوه بانه او بله بانه. لہذا نور موږ هېڅ یو سیکنډ نه ضایع کوو، حکومت دې خپل ټایم نه ضایع کوي او زمونږ مطالبه دې منظور کړله شي. د ویلز سیکرټري بنیادي کار چې کوم دی دا د ریډ کې هډ دی. پولیو ته دا ولاړي، آټا دغه ته دا ولاړي، صحت او هیلث والا ډپارټمنټ ته دا ولاړي، ایجوکیشن ته دا ولاړي، پاپولیشن ته دا ولاړي، الیکشن کمیشن ته دا وړي. لہذا چې موږ ټولې 26 ډپارټمنټ ته موږ ولاړو، لہذا موږ سره نو ټول مټول نه کوي او زموږ دغه دې فوراً ومنلی شي. که دا نه لہذا موږ په دې ځای باندې پراته یو، موږ به شپه هم دلته یو، زموږ به ورځ به هم دلته یو. د دې ځای نه به موږ هېڅ قسم د څوک د تلو والا کوشش نه کوي. تاسو د کوم ځای راغلي؟ زه په خپله د دیر لوړ نه راغلی یم. تاسو د کوم ځای راغلي؟ مانسرې نه. مانسرې نه راغلي. جی تاسو؟ پېښور نه. پېښور د کوم ځای؟ د ورسک روډ درمنګي ځای. صحیح ده جی. دا چې کوم راغلي دي دلته ناظرین، دا زیاتر چې کوم دي نو دی د مختلفو علاقو نه، لکه د شانګله ملګري دلته ولاړ دی، د دیر نه ولاړ دی، د ورسک روډ نه ولاړ دی، د چترال نه. نو دا هغه کسان دي چې تقریبا د پوره KPK نه دا خلک راجمع دي او د خپله مطالبه او دا ډېر جایز مطالبه ده. راځئ د تاسو څه ویژوالز زه ښیم په هغې کې تاسو ښیم چې یاره د دې د جلسې نوعیت خو زه دا اپریشیټ کوم. ټول ویل ایجوکیټډ دي، هسې خو ما د استادانو هم کتلې ده چې هغې کې زما 2 جوړې جامې هم شلېدلې وې. خو دا واحد چې کوم دی نو دا یو دغه دی، دا صدر راغو، دا واحد داسې یو سټرایک دی چې په هغې کې روډ یو طرف هم کولاو دی او دا بل طرف چې کوم دی نو دا هم زه تاسو څخه ښیم. دا صدر صاحب راغو د دې نه پوینټ آف ویو چې دا څه وایي جي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نوم هم څه دی؟ زما صلاح الدین نوم دی اور پیچیپا منډا د ټولې صوبې نایب صدر یم. چونکې موږ ستاسو د دیر سره مې تعلق دی، د ټول نه مخکې ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې هغه تاسو زموږ د احتجاجي مظاهرې له دې دلنې له رالی او هغې له تاسو کوریج ورکوئ. چونکې اوس DC ضلع پېښور راغی
او دا زمونږ د ټیم سره باقاعده مذاکرات وکړو چې 1:45 پورې تاسو دا یو طرف دا روډ چې دی نو دا تاسو خالي کړئ که تاسو له مذاکراتو له هېڅوک هم رانغی نو بیا به زه تاسو ته ټول د پېښور چې څومره روډونه دي هغه به زه تاسو ته بندول غواړم چونکې موږ پوره امن خلک یو موږ امن خلک یو موږ د خپل جایز مطالباتو دپاره راوتي یو چونکې زمونږ د ویلیج کونسل د سیکرټري مثال څرنګه چې په بدن کې سترګه ده دغه شانې ویلیج کونسل سیکرټري چې دی دا په معاشره کې د سترګې هغه رهنمایي کوي څنګه چې د سترګو نه بغیر بدن چې دی دا نیمګړی ښکاري دغه شانې په معاشره کې د ویلیج کونسل د سیکرټري نه هغه معاشره نیمګړې ښکاري په ویلیج کونسل سیکرټریانو باندې انتهایي ډېرې زیات کارونه کیږي هغه ډېر ته برته او نکاحنامې له علاوه نن سبا چې څرنګه د آټا ډسټریبیوشن دی دا په ویلیج کونسل باندې کوي مطالبه ستاسو څه دي؟ زمونږ د ټولو نه مخکې دا مطالبه ده چې موږ له دې بنیادي 12 سکیل لاکلی شي او ورسره څومره سینیر سیکرټریان چې دي هغه د بي پي ایس ټول ته 14 ته لاړ شي دا کوالیفاید دي صدر صاحب ټولو ماستر ایم پی ایل پی ایچ ډي کړې ده ما به خپله به ذات خود ایل ایل بي شریع الله د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسټۍ نه کړله ناظرین دا صدر صاحب چې څنګه خبر وکړه دلته چې دا څومره سیکرټریان زه ګورم دا ویل ایجوکیټډ دي with manners هم دي زه دا اپریشیټ کوم بار زما د خبر نه چرته تاسو تنګ هم نشئ with attitude with manners چې کوم دي دا ویل ایجوکیټډ هم دي او دا کوالیفاید هم دي نو زما په خیال دا مطالبات چې دي دا جایز هم دي دا راته ووایي چې تاسو دا خبره دا ناظمان دا چې کوم چا سره تاسو کار کوئ دوی د اسمبلی کې دا خبره روچتولی نه شي چې تاسو روډ ته راغئ چونکې رول آف بزنس په 2013 کې الیکشن شوی و په هغې کې آلرډي رول آف بزنس راغلی و په هغې کې د ویلیج کونسل چیرمین چې و هغې له باقاعده رساین اختیارات ورکړي وو ډیولپمنټ نان ډیولپمنټ خرچې چې وې نو هغه به باقاعده سیکرټري کولې 2022 چې کوم روبیز رالو په هغې کې د ویلیج کونسل د چیرمینانو نه هغه ټول اختیارات چې څومره دي هغه واخیستو تاسو ته پته ده چې نن سره به ټول صوبه خیبر پښتونخوا چې ده هغه سره په احتجاج دي که هغه استادان دي که هغه هیلث دي که هغه ډاکټران دي که هغه ینګ ټیچر اسوسییشن دی نو زه دا خبره ده د دې وخت دغه نه کومه د سی ایم نه د وزیر اعلی نه دا مطالبه کوم چونکې تاسو په خپل سپیچ کې وفرمایل چې زمونږ د ویلیج کونسل سیکرټریان چې دا ایم پی ایل او پی ایچ ډي والا دي هغه باقاعده د ایم پی ایل الاونس اخلي نو د هغې دا جایز مطالبات دي حکومت له پکار ده چې زر تر زره په دې باندې ایکشن واخلي او د دې دا مطالباتو سر ته ورسوي او زمونږ دا اعلامیه ده چې تر څو پورې موږ ته د 14 سکیل نوټیفیکیشن په دې ځای کې نه شوی نو د هغه پورې به زمونږ د ویلیج کونسل دفتر دفاتر قلم چوڑ بارتال وی قلم بند بارتال وی دفتر به زمونږ بندي هیڅ قسم ډیتو برتو او نکاحنامه چې نه کېږي د دې سره سره چونکې موږ د صوبه خیبر پښتونخوا ټولو چرمینانو ته هم دا ویلي دي چې زمونږ جایز مطالبه ده زمونږ سبا دې جایز مطالبه کې ودرېږئ زمونږ ټول چرمینان چې څومره دي زمونږ د ویلیج کونسل د سیکرټریانو سره شانه به شانه باندې ولاړ دي او هغې دا وویې چې اول تاسو لاړ شئ خپل مطالبات وړاندې کوئ که ستاسو څه حکومت مطالبات ونه ملودو نو انشاءالله نیکسټ په دغه کې به موږ ستاسو سره باقاعده دې روډونو ته راوځو صحیح دی جی ډېره مهرباني ډېره شکریه